سلامونه ماشومانو. د دوهم پړاو اووم درس تمرین ته ښه راغلاست. د ماشومانو د ښې زده کړې لپاره له 1 څخه تر 50 پورې د عددونو تمریني سوالونه. اول، محمد یوسف به له 1 څخه تر 10 پورې عددونه ولیکي. دوهم، نصیر احمد به له 15 څخه تر 20 پورې عددونه ولیکي. دریم، حمزه آغا به د 3، 7، 14 او 21 عددونه ولیکي. څلورم، مزمل به 15 هغه عددونه ولیکي چې د 11 څخه وروسته راځي. پنځم، طلحه به 15 هغه عددونه ولیکي چې د 22 څخه مخکې راځي. شپږم، ماشاءالله به د 1 څخه تر 50 پورې ټول عددونه په لوړ اواز سره ووایي. اووم، اسرار احمد 50 عدد لیکي. اتم، ملالۍ به د 10 او 15 ترمنځ عددونه ولیکي. نهم، تهمینه به د خپلې خوښې 3 عددونه ولیکي. لسم، لیما به هغه عددونه ولیکي چې په 0 سره ختمیږي، لکه 10، 20، 30 او داسې نور. 11، روزه به د 40 او 50 ترمنځ ټول عددونه په لوړ اواز سره ووایي. 12، مقدس به د 12 او 18 ترمنځ عددونه ولیکي. په مخه مو ښه.